نوم یې موسی ګل دی، ارزان قیمت اوسېدونکی یم. دغه انسټیټیوټ داسې اواجي دي چې دا د دې ځای نه انتقالېږي، نو دا ښه کار نه ده. په دې خاطر باندې چې دا د خلکو هوسایا دپاره، د خلکو د ښه ژوند دپاره ده. اکثره خلک شته چې د کرایې وس او طاقت نه لري. زموږ دا خوښه ده، زموږ دا ارزو ده چې دا باید انتقال وشي. السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، ذکي موسی زه یم د یو کال د کابل ژورنالیزم انسټیټیوټ محصل یم. دلته بعضې خلک راجګ شوي دي چې دا انسټیټیوټ د دې ځای نه لرې کړي، انتقال کړي، او موږ نه غواړو ځکه چې دا زموږ خلک ته ډېر یو سهولت دی، او ډېر خلک بېوزله دي، نه غواړي چې دا ځای نه لاړ شي، او څوک دومره وس او توان نه لري چې شخصي پوهنتونونو کې درس ووایي یا انسټیټیوټ کې درس ووایي. دا انسټیټیوټ ډېر یو لوی سهولت دی زموږ لپاره، او ډېر ارزان قیمت نشته صحیح لپاره. ډېر خلک دي چې دلته درس وایي او شخصی که واسه توان نداری چه درس بگویی. رحیم الله هستم، یک مسئولین انستیتوت ژورنالیسم کابل. بعضی مردم خسته که پانتون باید از این یه طرف شه، این برای ما زیاد فایده داره. ما اقتصاد ما ضعیف است، ما می‌فهمیم مردم افغانستان بالاکثرشون اقتصاد مشکلات اقتصادی دارن. ما اگه بقدر پیسه نداریم که مثلا با جای دیگه بریم، پیسه کراش نداریم و پیسه مثلا مستراش نداریم که پیدا کنیم. این پانتون برای ما بسیار سهولت‌های زیاد داره و خانه ما در نزدیک است، نیاز نیست ما کرا بدیم و وقت مزایش و موتور با دیگه جا بریم. اینجا برای ما بسیار فایده است. خواهش میکنم اگر این پانتون اینجا باشه ما بسیار خوش میباشیم. حالا زیاد نگران هستم به خاطر که پانتون از طرف پس برای ما زیاد نقص داره و توانایی زیاد داره، چون اقتصاد ما ضعیف است. برادرای ما، خواهران ما اینجا درس میخوانند. الرحمن الرحیم. نوم وحید الله وحدت ده، د کابل ژورنالیزم انسټیټیوټ محصل د 14مې ډي ټولګي نماینده یم، او د ډېر ځینې اقتصادي مشکلاتو له وجې نه نشو کولی چې موږ له دې ځای نه ښار ته لاړ شو او هلته خپل زده کړو ته دوام ورکړو. موږ دلته خپل کاروبار د دوکانداري د ډېری مشکلات نور دي، نو موږ غواړو چې دلته موږ درس ووایو، د دې ځای نه د انسټیټیوټ انتقال نه شي، ځکه چې موږ هلته نشو کولی، موږ خپل درس خپل تعلیم زموږ نه پاتې کېږي. احترامات، زه د کابل د ژورنالیزم پوهنځي محصل یم. زه نه غواړم چې دغه انسټیټیوټ د ارزان قیمت سیمې څخه ښار ته لاړ شي، ځکه زه د اقتصادي ستونزو له امله نشم کولی ښار ته رسیدګي وکولی شم. د احمدشاه بابا ملي څخه د کابل ژورنالیزم څخه ستاسو نظر غواړم څه وایي؟ والا دا انسټیټیوټ باید دلته تر شتون پاتې شي، او ما دا نظر ده دا باید دلته دایمي وي، چې دلته ډېر ځوانان دي چې بې زده کړو پاتې کېږي، او مشران او د هغه نه هم دا خواهش ده چې دا دلته باید تل پاتې شي.